افغان پلاوی پر یو شمېر موضوعاتو د خبرو لپاره ایران ته ځي. معلومات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی پر یو شمېر موضوعاتو د خبرو اترو لپاره ایران ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره کتلي دي. په دې کتنه کې امیر خان متقي ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي او غوښتنه یې وکړه چې د تجارت او ترانزیت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. دغه راز متقي په ایراني بانکونو کې د افغان تجارانو په پولي حسابونو باندې د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې او په دې برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې ورسره شریکې کړي دي. امیر خان متقي د ایران په زندانونو کې بندیانو د خلاصون او برخلیک د معلومېدو په تړاو او افغان حکومت د سپارلو په اړه هم خبرې کړې دي. تازه خبرونو او معلوماتو لپاره یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ.